ستا په ملک کې امن نشتا. خلق واوري دکانونه کورونه علاقې په خپل حفاظت کوي. حکومت نواګي خطا دي. مرګ میں پاکستان حکومت منلم نه ده تر نن پورې. تاسو راشئ وګورئ نن ستا په ملک کې امن نشتا. دا د ښار خلک واورئ دکانونه کورونه علاقې په خپل حفاظت کوي. حکومت نواګي خطا دي. دوی ته وایي چې تاسو بم والا ونی واسه شو چا سره چې تاسو په موقع بمونه ونی و هغه سړیم څکړه یا خو تاسو وایي نظام داسې غیب کو او چې تاسو نه وایي یو سړی سره په موقع بمونی وېشو هغه باندې کیس چلول څه معنا لري؟ ٹھیک شو په موقع 15 کیلو بم تا په موقع ونیو بیا دې انفارمر تا 2 लाख रुपए انعام ورکا بیا دې د 15 کسو فوټوان ورکا چې دا 3 باجوړي دي او 2 مومندان دي دا 15 کسه دې سکړه سرد سیکلا بیا هغه بم چې ده هغه د لارې په بیټرۍ کې فټ سړی په موقع په کور دی ونیو او قصخانه ته روباسو سرونه ته غوسکا کنه کدا څنګه ده د چې پرون د 2000 کسانو سرونه غسول په بم باندې نو ته د دوی نه ولې سر نه پرې کې دیخوا وګورئ اپ قرآن کې چې بمي خو هغه مجرم څه شو اما خپل لیدل ما دا قرآن دے داسی سلور گوٹائے قرآن نا پانی شلولی وی اور پاگی کی بم فٹ کرے قرآن کی چی دے بمی خیو آغا سشو پا موقع دے مجرم نیولے دے آسشو ستاد ملک قانون دے دا سڑے انی سی کچرو تے بوزی وہی جی دا بیلے بل دے بیلے بل پی جنے بلبلے نہ پی جنے اشریف پنے والا دا بیلے بل دے دا کن اسرا دا پرے خوب کار دی بیلے بل دا مانا شرم دل بے غیرت بے حیا حکومت شرم دل بے غیرت حکومت بلے بل نن ستا په ټوله دنیا کې وګورځا په اعتبار د قانون سره داسې شرمېدلې ملک بنی لکه پاکستان زه احتجاج والا نه زه په دې ملک کې د اخبارونو والا به بیا را پسیلی کی بیان برازی قصاب خانے بچرتا جوڑے ہو دوی راغوختین دی وہی نہیں اینا ونتا چھین قصاب خانے بچرتا جوڑے ہو پلانے بچرتا جوڑے ہو رہی پدے ملک کے دے چھ 2 کروڑ کسان علال کڑی نہیں او دا باقی دا سڑی زامن شو کپ مرم راشی پا قبر میں متیازے ہو گئی زما عقیدہ و ایمان دادے چھ موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی یو رز دا مرگ چھ رازی او زب مڑکے گم نہ دا غم خوب والی ٹولش پن رازی زی یریدو والا نے یریدو والا تاسو پی جندلی دی تاسو خیال نہ آغا د جنا صاحب نے راواله تر څوک چې یریږي هغه تاسو پیژندلی دی او تاسو پیژنې نواز شریف صاحب پورې یریدون کی لګیا دي تاسو ګورئ را ګورئ زه یریدو والا نه ما
په ټول عمر کې د پاکستان حکومت ته سر نه دی ټیټ کړی.